څنګه چې تاسو ته پته ده د ارشد خان او د ثناګل په نوم باندې د 2-3 میاشتو نه یو غټه مسله روانه وه په دې سوشل میډیا کې. نو زما د ارشد خان سره خبرې وشوې. ارشد خان دا مني چې یاره دغه جینۍ په میلمستیا راغلې وه. ما په میلمستیا باندې راوسته، خو دغه څو کال پښتانه چې کوم دي دی راپاڅېدلو او دی کېناستلو، زما د بچو او زما د فیملۍ تصویران یې ولګولې او ما ته یې کنځل وکړل. که چېرې دی ما له د پښتنو په شکل کې د جرګې په شکل کې راغلی وې او ما ته یې ویلې وې چې دا کار ښه نه دی، ما به ورته ویلي وو چې یاره دا خو مونږ له میلمانه راغلي ده، مونږ ولې میلمستیا ورکوله. خو چې دی ما سره ضد شروع کړو او کنځلې راته شروع کړل، نو ما هغه خپل ضد ونیسو. نو نوره خبره به درته ارشد خان وکړي چې ما نو تاسو ته خو د ټول صورتیال پته ده، تاسو ته پته ده چې یو کس پیدا کېږي د مور د ګېډې نه، نه قاتل پیدا کېږي او نه مطلب ګډوډ انسان. خو دا معاشره زمونږ داسې ده که نه چې مونږ دا معاشره دغې طرف ته بیایي، په خپله یو بیایي. لکه څنګه چې تاسو ووایي که نه چې د پښتو معاشره ده زمونږ د جرګمارو، نو په کار چې 2-3 تنه راغلی مونږ ته یې خبره کړې چې دا میلمانه راغلي خپله عمره مونږ به ورته ویلو چې عمره کوي او واپس ځي. خو چونکې چې کله دې کنځل شروع کړل، ماشومانو ته یې کنځل شروع کړل، نو مونږ بیا دا و چې لکه مطلب دا خو هغه میډیا وار دی، ما تاته هم یو ځل ویلو که نه، نو مونږ خو کنځل نه کوو. الله دې زمونږ د خولې نه چېرته سپکه خبره ونه باسي. ما وله داسې زور ورکوو چې زه به داسې لیوني کوم. ما ویلو که نه چې زه به یې ذهني لیوني کوم او لیوني دي. زه ځکه په دوبۍ کې هغو زما د هوټل اډورټایزمنټ کوي که نه، وایي کیار ښکته وایي کیار پورته. نو مونږ بیا هغې یو نوم ورکوو چې دا منیجره ده او کله به یې تصویر لګوو، کله به یې اوس کې هات کې چای او خیال دې دی. نو یم خبره دا ده چې لکه مطلب هغه میډیا وارو هغو کنځل کول او د دې ځای نه مونږ د مینې محبت هغه ویډیوګانې سټارټ کړې. مونږ وایي چې په دې باندې لکه مطلب مونږ ته چې کم تکلیف دی را رسوي مونږ ورته په دې طریقه ځکه حسد و دا غوږ که نه. نو بیا هم زه یم که زمونږ څونه پښتانه او هغو ته زما د وجې څه تکلیف رسېدلی، زه ترې معافي غواړم. بله خبره دا ده مونږ ډېر زیات ګناهونه کوو او الله مونږ معاف کوي. نو ما ته که هر چا کنځل کړي، زما بچي کنځلي، هر څه یې کنځلي، چې الله مونږ معاف کوي که نه، نو هغه ټول کنځرمان ما معاف کړي دي د الله د رضا دپاره. زما ورته په زړه کې الله ګواه دی که هېڅ ومي. ارشد خانه دا کنځلمار ډېر لږ دي او خو کارونه واله ډېر دي. نو مونږ به انشاءالله د کنځلمارو له نوره موقع نه ورکوو چې دی کنځلو کړي. د کنځلو دا ماحول به مونږ د دې سوشل میډیا نه خلاصوو. دا خو د دی لویي ده چې زما خبره یې ومنله او هغه خپله خبره تاسو ته کېښوده چې د پښتنو نه بخښنه غواړم. زما هغه کسانو ته دا میسج دی، دا پیغام دی چې چا کنځل کړي دي، په میډیا ناست شوي دي، د نن نه بعد تاسو هم د دې خبرو نه توبه وباسئ او تاسو هم یو ویډیو جوړه کړئ د مینې محبتو چې زمونږ نه ستا دلزاري شوې ده.